حاجت روا مشکل کشا الله دی. نو سوال مدد هم صرف داغه نه غواړي د بل نه. او دا کم خلک چې د غیر الله نه مدد غواړي نو د دې مثال بیان کړو چې وسړې تګي دی او اوبو ته لاس خور کې اوبو ته وي چې اوبو زما خولې ته راځي نو د اوبو به هیڅ چری د خولې ته رانش بلکې د چې اسباب نی استعمال کړي او د سراغستی نو دانش رسیدې په خپل دغه سي مشرک چې غیر الله ته چغي وي چې فلان کی سی براور سی پنیک نظر شیست دغه چغه نوري او نه دغه د حال نه خبري او نو سره ستاون کولیش نو الله وی نه د چغه د کافر او مگر په گمراهه کې د چغه د کافر او مشرکانو دا مسلمان به صرف په حاجاتو کې الله طلب کوي غیر الله نه. اوس د دې 15 آیات نا ولله یسجد من فی السماوات والارض دا دویم باب ته 25 آیات پورې پدې کې هم په توحید باندې دلایل دي او رد دي په مشرکین او په شرک باندې او مثال د توحید او د حق پرستو بیانای او د مؤمنانو مشرکانو اوصاف هم بیانای. ولله یسجد او دا د مخکې نشپغم دلیل هم د په توحید باندې ولله خاص الله لرا یسجد سجده کوي من هغه څوک فی السماوات والارض چې پاسمانونو کې دی او پسمکه کې دی طوعا څوک په خوشاله او کرهنه څوک په زورا وظلالهم وغسوری د دویم سجدی کوي بالغدو والآصال سبای او بیگای. سجدی نه مراد یو تفسیر پدې کې دار چې دینه مراد تابعداری دا انقیاد یعنی کبر کم مخلوق ته ملائک او کلان د انسانان دي دا ټول د الله تابعدار دي. دا مطلب د آیات دی. تشریعی او تکوینی امور دواړه مؤمنان طوعن کوي. تشریعی امور دي ته وي چې الله پیدا موږ فرض کړي دي عبادت فرض کړي دي مسلمان ته د احکام متوجي دي. تکوینی دي ته وي چې ستا په کې اختیار ني لکه بیماری پتا را لاته نشي ویل چې په ما بیماری مرا والا مرګ کله د باندې الله وغوسترا ولی به ته نشي لري کولې د ځان نه. نو مؤمن د تشریعی او تکوینی دوه کارونه د الله نه غني خو پرځي منی. کافر تشریعی نه منی او انقیاد تکوینی صرف کوي. هغه تم پتر چې بیماری را باندې رااله بس اخوا کول نشم مرګ راغی نو بس راغلی وي نو هغه کرهن پزور منی. یا دویمه معنا سجده حقیقیه دلته مراد ده. سجده څنګه چې موږ دا سجده کوو او من فی السماوات نه مراد ملائک دي او الارض نه مراد نیک مؤمنان دي او کرهن نه مراد پس د دلیل نام دی مجبور شي. یا طوعن کرهن نه مراد خوشاله او د غم حالت دی چې دا برکم مخلوق دي د الله ملائک لاندې کوم مخلوق دي انسانان دا ټول په خوشاله یعنی خوشاله کې او په غم کې په هر حال کې الله ته سجده کوي. دوی د الله نه سوا بل چاته سر نه راټیټي دی په توحید باندې ډېر کلک دي. دا مطلب دی. نو خاص الله لرا سجده کوي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی ولارد او زمګه کې دی طوعا څوک په خوشاله وکرهن او څوک په زورا وذلالهم او سوري د دویم سجدي کوي. سوري سجدي څنګه کوي ستاسو دا سوري وګوره کله چې سحر نور د مشرق نه را اوخیږي ستاسو سوري د مغرب ته پروزي بیا ورو چې دا نور را برکیږي نو ستاسو سوري هم دې طرف ته رواني نو چې نور مغرب ته شي ستاسو سوري مشرق ته شي نو گویا دا هم سجده کوي الله ته. وګوره راټیټي او بیا داسي مشرق نه مغرب پورې لاړ شي نو دا څه کوي سجده کوي حقیقت کې الله ته. نو سورم د الله تابع دي خام خو انسانات ته تابع اوسېږي ورستا سوري چې څنګه تابع دي د غشانتم تابع شکنه
بل د دینه دا معلومه شو چې دا سورې د انبیاء کرام علیهم السلام او د اولیاء د شان نه منافی نه ده، یعنی سورې د پیغمبرانو مو د اولیاء مو دا سم منافی شي نه ده. نو بریلیان وی د نبی علیہ السلام سورې نو دا مسئله پکې رئیسه ده، وی د پیغمبر سورې خو نو موږ ورته وایو چې ولې نه سورې د نبی علیہ السلام او حدیث د ابو ابن سعد طبقات الکبرى کې راغلی دی. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام د ماسپخین وخت کې راغی او ما د سوري نو پیژندو، باقاعده حدیث ته پدې کې. دا د پیغمبر د شان نه سم منافی خبر نه ده، خو هغه دا خبره ولي کوي، هغه پیغمبر ته بشر نه وي، نور وته وي، او د نور خو سوري ني، نو به دا مسئله ولا جوړه کړي دا ویاره پیغمبر خو سوري ني، ځکه یو ته نور وي، موږ ته بشر وایو، د بشر سوري. نو دې د وجه نه دا یو بې دلیله خبره هغه کوي. قل من رب السماوات والارض، دی آیات کې دا بل دلیل بیانوي اوم عورت کی په شرک باندې، او دا اعترافي دلیل چې دا مشرکان منی. قلوا اے پیغمبرا دیتا من رب السماوات، سوک تی رب او پالون کې د اسمانونو والارض او د زمکه، د دې اسمانونو او د زمکه رب او پالنهار سوک دی. نو دی خو الله منلو نو چوپ شو، پته خو ورته و چې پالنهار مربی دا خو الله دی، رب الله دی. نو دوی چوپ وسونګي، دی خو سره شرک نو پیغمبر ته ویته ولا جواب ورکړه قل الله، ورته وای چې هغه الله دی، د اسمانونو د زمکه رب هغه الله دی. نو چې هر کله الله د زمکه اسمان رب دی، نو دا تاسو بیا ولې الله سره نور شریکان جوړ کړی دي. نو قلوا پیغمبران افا تخستم، آیتا سنیولی دی من دونه د الله نه سوا اولیاء نور مددگاران لا یملکون لانفسهم، چاغي اختیار نه لري د خپل ځانون د پاره نفع د فائدې رسول ولا ضرن او نه د ضرر لري کولو. چې په دې پوه شو چې د ټول کائنات ربو تربیت کوونکې پالنهار الله دی، دا الله سره د شریکان بیا ول جوړ کړي، دا ولې وایي چې الله نه سوا دا نور مددگار دي، حالانکه هغه خو خپل ځان لم نفع نقصان نشي ورکولې، هغه خو دونه به اختیار دي. د مشرکانو لا دا غاینه خي چې تاسو دا خدایان چې تاسو د ځان نه جوړ کړی دي، دی خو د معمولی نفع او د نقصان اختیار مو سره نشته، او ان خطه ور پس خمنه چې الله رب دی. نو شرک بیا ولې کوي، خو بیا عقل یې کنه. نو قل پیغمبر ورته وای هل یستوی الاعمى، یا برابر دی ډون ول بصیر او بینا، ډون او بینا چې برابر کې دی شینا. نو موحد مشرک دا هیڅ کله برابر نه دي. یو سړی د یو الله عبادت کوي، یو الله ته حاجت روا مشکل کوشاوي، بل شل زر درونه نیولې دي او څوک هم ته خوشاله ني، او بلکې خالق چې چا پیدا کړی دی هغه ته خفه دی. نو د هیڅ کله برابر نه دی خو مشرک او موحد. نو ډون سړی دغه مثال سی چې هر ځای کې هغه سهارې ته ضرورت لري، ډون سړی نظر نه لګي نو 2 قدم هم نشه غسته، بلا مشکلات ورته. بینا سړی هر سینی او هر ځای ته ځان رسي، کارم زر کوي. نو موحد مثال د بینا دی او د مشرک مثال د ډون دی. دی بس کند کې پروت لري سینی نه، د شرک په دې کند کې ور پروت دی. هم هل تستوی الظلمات والنور، آیا برابر دي تیارې او رڼاګانې؟ خرانا او تیاره برابر کې دی شي، په تیاره کې تخپل ځان هم نه بعض اوقات کمره کې تیاری شي، بالکل بجلی لاړه شي، نو ته قدم نشه غسته، ته اسنه تصور نشم، خپل کمره دی خپل ځای دی، خډیر په احتیاط قدم اخلي. تیاره سړی نه بالکل هغه فهم ار سواخلی، رانا یکدم ارسینه والا کدال ماره دو دا پلر دی او دا کڑکې د بزان دی بچ کی زر زر ځان رسه. نو موحد رانا والا دی، د سر روشنی د توحید دا
او مشرک سره د شرک تیری دې بس تیرو کې ډوب پروت دی ښا د مثالونه دی الله وی د ایس کله برابر نشي کېدی ښا ام جعلوا لله خوص دی او بل تپوس کوي ودا تاسو چې غیر الله را مدد کوي نو دوی چې ته پیدایش صدا سي عجیب شیز پیدا کړي دي څه پیدایش کړي چې موږ ته وخای چاو زموږ خدای دا کارنامه کړي دا څنګه چې الله د کائنات او دار څخه پیدا کړي د سستاسو د خدای او پیدایش راته وخای نو ندارت اسمو سره نشتا نو عام جعلوا لله دوی مقرر کړي دي الله لره شرکا شریکان د برخي خاوندان خلقو پیدا کړی دی هغه کې خلقه په شان د پیدایش د الله مطلب د الله پر پیدایش سکړې دی نو فتشاب الخلق علیهم بس ګډوډ شوی دی دا پیدایش په دی باندې مطلب دی په شک کې دی ښا الله سره نور شریکان جوړ کړی دی او دلیل وسره نشته د خپل خدای او کمال نشي خودلې کمالات خټول د الله دی چې بستنو اسمان او درولې دی باران راولي سیلې راولي تر ټول کائنات مدبر دی رب دی رازق دی او حاجاتو کې هر څوک هغه ته طلب کوي هغه ذات دغه توحید تاسو پرې دی او الله سره مخلوق شریک کړي دی هغه مخلوق چې عاجز دی اس کمال نشته نو قل الله ورته وی الله چې دی خالق کل شی هغه پیدا کون کې د هر چیز دی او هو الواحد القهار او دغه الله یک یو زورور ذات دی دغه نه سیوا بل زورور نشتا وګوره دغه د الله توحید ومنه او الله نه سیوا ګوري کو انبیا دي کو اولیاء دي ټول الله ته محتاج دي باغی خپل تکالیف راغلي دي مصائب راغلي دي امتحانات راغلي دي بیماری راغلي دي واغی چرته غیر الله ته چغه نه دواله ټول الله ته رجوع کړي دا نو ټول دغه نبی ولی ته چغه واخی اوس ګوره ک ایوب علی السلام باندې بیماری راغله دا نو هغه آدم علی السلام ته ابراهیم علی السلام ته چغه نه دواله داغه نه په مرتبه کې اوچتو او مخکې تیر شو نو یو نبی بل نبی ته چرتا چغه نه دواله چر مدد شو زمانه دا مسله لري قبل کې الله تو ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې ګيري سخت تکلیف ته او امتحان دی نو دغه کې بل نبی ته چغه نه وای بلکې سو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا چغه وای دارنګ نوح علیہ السلام د قوم نه تنګيږي او قوم خبر نه مني عزت کوي دشمنه باندې را پاسي نو نوح علیہ السلام چرتا بل نبی ته چغه نه وای بلکې وی ربي اني مغلوب فانتصر الله ز کمزور ما سره مدد وکي نو کو موسی علیہ السلام مدین ته سفر کوي او اوګي دي د خوراک سازباب نشتا نوې زیاده سو پیجنینا نو دانګ چې چاته چغه وای بل نبی ته بلکې سوې ربي اني لما انزلت الي من خير فقير الله ز محتاج تر سره بس چې سره لګي خیر را لګي مدد را سره وکي ور ټول پیغمبرانو په حاجاتو کې مصائبو کې امتحاناتو کې چغه صرف الله تعالی نو دا موږ ته تعلیم دی چې تاسو به مصیبت کې په هر مسله کې چغه الله توحید د قران اهم مسله د توحید انزل من السماء ماء فسالت اوديه دې آیات کې اوس مسلې د توحید باندې یو مثال بیانې او ډېر عجیب مثال دی دا مثال د توحید هم د قران او د حق پرستو د باطل پرستو دی ربط اعداد مخکې سره مخکې توحید او د شرک او شو په دعا او بیا دغه نتیجه مو خوله او سوی دا مسله ګور ډېره مشکله ده او دا شرک په دعا کثیر الوقود ډېر زیات په خلکو کې ډېر خلک دا سړي چې هغه د الله د کتاب نه د پیغمبر د حدیثو نه خبر دي نو هغه غیر الله ته چغي وي نو ځکه دا کثیر الوقود شرک ته نو مثال سره واضحه کړي او په دې آیت کې دوه مثال بیانې ښا یو مثال د اوبو بیانې او دویم مثال د زیورات او د سونه بیانې دا دوه مثال دي ښا ګوره
انزل راورولی دی اللہ من السماء دبرن مانوب یعنی راوری نو فسالت پس ابیگی اودیتن خوڑنا او کند بقدرها پخپل اندازی سرا نو فاحتمل السیلو بس بار کی سیلاب زبد الرابیہ اغزگو چت ومن موداغسنم یعقدون علیہ چی داخل کے بلی غیلر فی النار پور کی ابتغاء حلیتن دا پارا دا لٹولو دا زیوراتو او متاعن یا دا سامان زبد مثلو زگ پشاند دی گورے آسان ممثل زتا استوے ما اول مثال دا اوبو دی اللہ وی زمک اوچی دیر وقت نا باران نیشوے نو زه بارانو کم رحمت راوورم په دې ځمکه باندې تاسو خیال کړی دا باران چې کله ډیر وخت بعد سوکړی او نی شوی او دا شروع شنو ځان سره دوړي اوچتی کی دا غړ ساز کی راشي نو دوړي اوچتی کی ځان سره بیا دا باران ډیر شنو سیلاب کوسی ډک شي سیلاب شکل اختیار کی دلته چې لګ ډیر باران وشي دا کوسی ګورې نه ډک ودرېږي نو بیا دا غینه بعد چې دا کند ډکی شي ناله ډکی شي د خپل اندازې مطابق نو پدې کې هر قسمه خس او خشاک او موزر شیزونه ور سره خطا شي تاسو په خیال کړی یو ناله کې سر ډکی مکین خطرام بار رو باسي نو کو چته لال بیک او لړم او یو سو بل څه تبدن نه نو غم دی سیلاب سره مار لړم بار روزي ټول نو موزر اشیام پکې ټول بهر روزي او بیا د اوبو د زګ زګ کوي زکه ډېرې جمع کیږي نو یو ځای نه تیریږي بل ځای نه نو زګونه کوي دغه سي باران چودريږي 2-3 غنټې بعد په خپل د اوبو صفای شي ناله خپل خپل ځای کې اډجسټ شي او بلاړي شي سیز مکه راکاږي او صفه اوبو پاتې شرانه کوسي علاقه بیا صفایش نو کم خس او خشاک او لرګي مرګي چې د سیلاب روړي خلک هغه اوچت کې اور مور بلای پي او دا کم چې ماران لړمانان او لال بیکانی نو تاسو په خیال کړی دا لکان ور پسې چوکي راوالیو مړکې یو الکا غدی دا دی منډه ور پسې وای نو دغه سي مثال لسه دی د توحید او د قران دی چې څنګه باران رحمتو دغه رنگ علاقه دا پای کی شرکیاتو د جهالت سوکړه وا الله یو دای د حق پیدا کی هغه د توحید مسله بیان کی هغه د قران حق خبره خلکو د مخې ته کیدی نو رحمتونه را شروع شي بدی باندې نو دغه سي څنګه چې دا شور د سیلاب جوړ شي نو د قران سره هم پہلے سنی خو چې قران شروع کی نو هر سړی با چې مګویان شروع کی الکه دا څوک به ومني څوک به نه مني څوک ملګری شي څوک چې جوړ کی مړه دا نوې مسلې کوي دا دې په کې اوس مولا راغی نوې خبره وکړه لکنن او ګره باباګانو پسې خبرې کوي څوک په الزامونه لګي نو څنګه چې دا سیلاب یو راخور شي دغه شان د خلک هم دای د حق په باره کې مختلف کمنټسونه شروع کی او خبرې کوي نبیا دی کی زګ او غندونه او دا خسو خشاکو دا موزیر شیزونه مرضی نو دغه سي بدعتيان باطل پرز دا پراپګاندا شروع کی دوی په دې سیلاب او د شور سره روچت شي د قران نه پهلا دوی چپی لکه سوره فاتحه کې بقره کې مونږ ویلو چې الله د دې قران په ذریعہ د توحید په ذریعہ د خلکو هغه غند ښکارا کوي ناله چرواني نو بوئی نه کوي خو چې دا بلچا پکې وې کنه نو بوئی نه شروع کی نو پهلا خلک چپی د قران نه پهلا هر سړی کی سره شرکی چا کې بدعتي چا کې بل مسلې خو بس پټي حق پرست چې بیانو کې دغه شرکونه بدعت روچت شي اګندونه روچت شي نو کم چې خلکی موحدین خو منی د حق دایانو مسله الله ذهن ته کوزه کی توفیق ولور کی خدا کم چې دغه سي باغیانی او غلط خلک نو دوی شور شرابه جوړ کی دی پراپګاندا شروع کړي مثال دغه سیلاب او د باران کې چې کم د لالبیک او مار لړم روتی دي نو دغه دوی هم روزي او خواره وارش خلکو ته نقصانونه رسي
پراپیګانډي شروع کی. خو دې مثال الله وی د زک دی زک زبد الرابیه څنګه چې دا زک دوم رخکاری او چې د څه کې سمني نو دا چې دا پراپیګانډي کوونکی دي کوي لګیا دي نو دې ستا مسله خرابول نشي ستاله روکاول نشي خو ته استقامت اختیار کړه. دې مثال د زک دی ښا نو بیا وروستو مسله خورشي او به صفاش نوم ځوانان ملګری شي مسلې سره د قران درس سره دغه بدعتيان په دې سر د شو وخی په دلیل وخی او چپی څنګه چې د لکان چوکر اوالی او د لال بیکان او د لړمانان د شو وخی دغه پراپګانډي ختم شي. الله خپل توحید خور کی. دا یو مثال دا دی ښا. دا دویم مثال د سونې دی. په دې سیلاب کې مختلف قسم کانی شګي مګي مرাজি نو د غرونو نو کم زنه دا اوبره خطا شوی نو پدې کې کم چې پوي خلق دي او پدې ماهرین دي نو اغي پکې سونه تلاش کوي دا شګي ونی سي چړنۍ او بیا د سونه ذرات وباسي او بیا غسکی او ویلی کوي نو چې کله دا په ګرم اور باندې کیږي ویلی کوي نو دا اوبو کوي د دې ناغه غندو سکارس لری کیږي او خالص سونه بلاندې پاتې کیږي نو دا چې کله ملټ کې ډیر زیات نو دا زګونه شروع کی نو دا چې د اوبو چي اخر کې لاندې چې کم دی خالص سونه پاتې او هغه زګونه مګونه غند هغه ته بیا داخله کو غورځي نو زیورات چې کله سونه دغه سړې پیدا کی او خالص سونه وته پاتې شي نو دینه بیا کله زیورات جوړي او هغه د خلکو په خسته زینو زینت د بار خلک استعمالي زنانه نو هغه بیا دغه په تور باندې استعمال شروع شي او صد نور فائدو د پاره خلک د سره استعمالي نو خبره مې دې پورې کوله چې دغه سي قران کریمم چې کله بیانېږي نو دا سي خلک چړنېږي په دې کې څوک ملګری کیږي څوک تختی دا بس هغه بوائلنگ پوائنٹ شروع دی او ملکیږي لګیا دی نو حق چې بیان شنو پهل خلک تعجب کوي او پراپګانډي وی شوري څنګه چې د وبو خټکی او شور کوي او زګونی نو دغه سه پراپګانډي شروع وي مخالفت هم شروع وي خدای د حق بیا هم لګي هغه سونه تزان رسي دغه وی لیکي هغه په صحت یا حق بیانې پریدي نه نو اخر کې الله د زګونه د غند ارڅ ختم کی او خالص سونه پاتې کی نو کم چې مخلص ملګری دی حق مسلې سره پاتې شي او کم چې خو دې خو هغه زګي هغه لاړ شي هغه لو شي بس هغه ملګری بیا پاخه ملګری الله قران سره وګرځي او څنګه چې سونه ل خلق په دې سینه کې ځای ور کوي زنانه پدې غاړه لګي په مټو لګي په صحیح خيسته ځای کې ول ځای ور کوي نو قران لم دایان د حق په سینه کې ځای ور کوي او دا راجوخ کی ځان سره دا مثال لکه ګوره انزل الله را ورای من السما دبرن مانوب فسالت بسوبیږي او دیتون خوړو نو کند به قدرها په خپل اندازې سره فاحتمل السیل بزبار کی دا سیلاب زبد الرابیا اغزق اوچت و مم مودا سنم یوقدون علی چې داخله کې بل یا غیل رف النار پور کې ابتغاء احلیت النپار د لټولو د زیورات او متاین یا سره سامان زبد مثلو زگی بشاند دی نو کذالک یضرب الله الحق والباطل اومدارنګ الله بیانې مثال د حق او د باطل حق دغه توحید مسله قران او سنت د علم نه او دایان د حق دی باطل هغه پراپګاندا کوون کې هغه خاص او غشاک او غن هغه خلق دي چاغي د حق خلاف کوي نو فاما ذبد هر چا غزگی فیذهب جوفان غلاړ شي بیکارا وګوره زګه اخر کې الله ختم کی دا پراپګاندا مخالفین د الله ختم کی بیا و اما ما ينفع الناس وغه چې فائدہ رسی خلکو ته فیم کو تو فلارد هغه باقی پاتې شي پس بګه کې دایان د حق خلکو له فائدہ ورکي ناغه الله باقی پاتې کی او هغه ته توحید د مشن رسی بیا نو کذالک یضرب الله الامثال اومدارنګ بیانې الله مثالنا اومدارنګ الله تاسو ته حق او د باطل مثالونه بیانې نو بدی کې لوی عبرت سوچ پکې وکي دې پورې دا مثال واخر دا الحمدلله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ستا کتاب موږ په دې عمل توفیق راکړي سره ملګری راغلي ټول الله دې بدله سمره ورکړي بیماران الله شفا ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين